شپږ نښې د یو پوهه انسان. لومړی، هر چاته د خپل ځان باره کې هر څه مه وایه. زیاتره د قصه کې نه دي او ځینې پټ پټ غواړي چې ناکام شي. دویم، پام کوه چې چا سره ګرځي. د یو ښه انسان د جوړېدلو بهترینه لار هغه ده چې ښه خلکو سره وګرځي. دریم، تمه د چا نه مه کوه خو قدر د ټولو کوه. رکوټي شیانو باندې شکر وباسه. دغه رکوټي شیونه ستا وجدان خوشحالوي. څلورم، ښه د زړه نه زحمت وباسه او په خدای باور وساته. څومره ډیر چې ته زحمت وباسې حقونه به دې قسمت ښه کېږي. پنځم، خلک مه کنټرولوه، خپل ځان دې کنټرول کړه. څومره چې ځان کنټرولولی شي حقونه ته قوي کېدلی شي. او شپږم، په هره خبره باندې ریاکشن مه اخله. څومره چې کم ریاکشن ورکې حقونه دې خلک مانیپولیټ کولی نشي. والسلام.